یو خارجي سیاح تایلند ته، سریلانکا ته، هند ته چېرته تللی و، هلته یې د فیلانو په یو کمپ باندې تېرېده. نو ویې لیدل چې ځینې فیلان چې دي بیخي په نري پړي باندې تړل شوي دي او یو هم هڅه نه کوي چې وتښتي. نو د هغه منطقې کې کس نه پوښتنه وکړه، وایي دا فیلان خو مو ډېر په نري پړي تړلي دي، دا تښتي نه؟ هغه ویل، مالک وویل، وایي نه، دا خو موږ همداسې تربیه کړي دي. دوی چې واړه وو موږ په نریو پړو تړل او هلته به چې دوی زور کوه نو تېښته یې نه شوه کولی. اوس چې لوی شوي هم دي فکر کوي چې دوی اوس هم په هماغو پړو چې تړل شوي دي قوي پړي دي او دوی زور نه پرې رسېږي چې وتښتي. خلک شته دي چې هغوی ذهنیتونه ډېر زیات محدود دي، دنیا یې ډېره زیاته وړه دی. هغوی فکر کوي چې ټوله دنیا همدغه دی چې دوی ورکې اوسېږي. فرصتونه نشته دي، وظیفې نشي موندلی، کاروبار نشي پیلولی. د افغانستان نه د باندې نړۍ نشته دی، نه. دې په ځای چې شکایتونه وکړو چې یاره افغانستان کې نور کار نشته، خو چې کار نشته دی نوره دنیا خو شته دی. که دفترونه نشته دي، که کمپیوټر او موبایل خو شته دی، آنلاین دنیا خو شته دی. هلته کولی شو چې موږ ډېر زیات فرصتونو څخه استفاده وکړو او خپل ژوند روان کړی شو.